الحمد لله من والاه، والصلاة والسلام على عباد الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اولا درته تحفه نبوي وړاندې کوم چې عبارت ده له سلام څخه، او درته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، غواړم چې نن د اسلامي دین د خپراوي په باره کې یو څو لنډې او مختصرې خبرې وکړم. محترمو، زما تقریر به ان شاء الله تعالی په درې مهمو نکتو کې رانغښتل کیږي. اول، د اسلامي دین د خپراوي په لپاره د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه قرباني، او دویم د دې دین د خپراوي لپاره زموږ مسؤلیت څه دی، او دریم د تقریر خلاصه. محترمو، دا چې نن موږ د یو اسلامي عقیدې او د یو اسلامي فکر خاوندان یو، او په یو اسلامي هیواد کې ژوند کوو، او د مسلمانانو په ټولنه کې پیدا کیږو او بیا مړه کیږو، او د اسلامي اصولو پر اساس په مونږ باندې جنازه کیږي او په احترام سره خاورو ته سپارل کیږو. دا ټول د یو چا د خواریو، تکلیفونو، مشقتونو، جهادونو، غزواتو، لوږو او تندو او وینو برکت دی. محترمو، د دې دین لپاره هر چا زحمتونه او مشقتونه ګاللي دي. محترمو، که چیرته موږ د نبی علیه الصلاة والسلام مکي ژوند مطالعه کړو، نو موږ ته به دا معلومه شي چې نبی علیه الصلاة والسلام 14 کاله د زندان څخه سخت ژوند تیر کړی دی. د خلکو هر قسم تکلیفونه او زحمتونه یې ګاللي دي. دته مجنون ویل شوی دی، دته شاعر ویل شوی دی، خو د له خپلې تګلارې نه شاتګ نه دی کړی، او دا دین یې تر موږ پورې را رسولی دی. محترمو، تر ټولو زیات تکلیف پر دې دین باندې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تیر کړی دی، او دا دین یې تر موږ پورې سالم را رسولی دی. همدارنګه که چیرته موږ د صحابه ژوند ته راشو، د هغو ژوند هم له مشقتونو او زحمتونو څخه ډک دی. هر صحابي له خپل وس نه، حتی تر خپل وس نه زیاتې د دې دین لپاره مالی او ځاني قربانۍ ورکړي دي، او دا دین یې تر موږ پورې را رسولی دی. محترمو، راځم دوهمې خبرې ته. لکه څنګه چې دغه دین له صحابه کرامو او انبیاو څخه قربانۍ غوښتې دي او مجاهده یې ورڅخه غوښتې ده، همدغه شان له موږ نه هم قربانۍ غواړي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. معنی دا ده، آیا دوی به دا ګمان کوي چې موږ دې امت ته داخل سو نو په موږ به هیڅ تکلیفونه او زحمتونه نه تیریږي؟ نه، هیڅ کله نه. هر څوک چې دې امت ته داخلیږي نو دوی به په ځان باندې مشقتونه او تکلیفونه ګالي. لکه څنګه چې دغه دین تر موږ پورې سالم را رسېدلی دی، همدغه شان به موږ هم تر نورو نسلونو پورې سالم رسوو. محترمو، د دې دین لپاره باید قربانۍ زموږ فخر او شعار وي، ځکه که چیرې موږ دا کار ونه کړو نو د الله جل جلاله په وړاندې به مسؤول یو، او د ګمراهۍ په لور به وکوچېږو. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: الا تفعلوه تكون فتنة في الارض وفساد کبیر. نو محترمو، زما د تقریر خلاصه دا شوله، دغه دین په خورا ډیرو سختیو راغلی دی. نو الله جل جلاله دې دین ته دومره قدر ورکړی دی چې تر دې دین یې علما قربان کړي دي، انبیا قربان کړي دي، صحابه قربان کړي دي. نو موږ هم باید تر دې دین قربان شو او خپل مسؤلیت ادا کړو. نور خپل تقریر نه اوږدوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.